बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुक تاسو اکیلو سیفالک ریفلیکسونه پاتیو په دې ریفلیکسونو او لیب انویسټیګیشن باندې بنند خیره وغږیږي. اکیلو سیفالک ریفلیکسونه داسې کیږي چې دلته ناروغ ناست دی او ناروغ ته وایي چې سر ته حرکت ورکړي، سایډ ټو سایډ اور ورټیکل side to side حرکت ورکوي. موومنٹ of the head سر ته حرکت ورکوي ناروغ side to side داسې اوس ته ورکه حرکت داسې ورکه بیا حرکت دې کې داسې خبره وي ښه چې کله تاسو حرکت ورکوئ نو دا د سترګو حرکت چې دی که نه اپوزټ ډګې ته راځي، دا سترګې اپوزټ ډایرکشن. که ته سر دی خوا کې سترګې دی خوا راځي او که سر دی خوا کې سترګې دی اخوا ځي. نارمل کنډیشن کې نارمل چې ناروغ ته وایي چې سر دی خوا واړوه سترګې دی خوا راځي، دی خوا واړوه سترګې دی خوا راځي، معکوس اپوزټ ډایرکشن ته راځي. په نارمل حالت کې اپوزټ ډایرکشن ته راځي. خو که چېرته داسې شولې چې د سر د دې حرکت سره د سترګې اپوزټ ډایرکشن ته لا نه ړلې، نه همجهه ته نه، په ځای ودرېدلې، ان اپروپریټلی مومنټ ورته وایي. ان اپروپریټلی مومنټ حرکت یې ونه کړ، دې ته اصطلاح کارېږي ډلز آی. ډولز آی ورته وایي که ډول آی ورته وایي، د آی ډولز آی دغه د ګوډیانه چې ورته وایي نانځکه ورته وایي د هغې سترګې چې همسې ولاړې که ډول ځای ورته وایي. دا په چی باندې دلالت کوي؟ دا په دې باندې دلالت کوي چې ډیمیج within برین سټیم، په برین سټیم کې ډیمیج رامنځته شوی دی اور ډرګ انټاکسیکیشن. که چېرته سایډ ټو سایډ تاسو سر ته حرکت ورکوئ دا سترګې چې دی اپوزټ ډایرکشن ته ځي. او که چېرته دا ان اپروپریټ مومنټ او معنا د حرکت سی ونه کړ ځای په ځای ودرېدلې، دا په چی باندې دلالت کوي؟ په ډل ځای او دا برین سټیم کې ډیمیج دی یا انجري ده او یا ډرګ انټاکسیکیشن دی. چې بیا موږ تاسو پاپیلري ساین ویلی دی، پاپیلري ساین، پاپیلري ریفلیکس، د پاپیلري ریفلیکس په واسطه او د آی مومنټ چې کوم دغه موږ تاسو په سترګو کې هغه اکیولر مومنټ نه و، د هغې په واسطه باندې موږ تاسو بیا کولی شو چې د ډرګ انټاکسیکیشن او د هغې تر منځ توپیر وکړو. د برین سټیم ډیمیج تر منځ موږ تاسو کولی شو چې اوس پاپیلري نارمل پاپیلري سایز او لایټ ریاکشن چې دی د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې ډرګ انډیوس کوو ما د چې نه بیله کړو د برین سټیم ډیمیج نه. خو یو شی یاد وساتئ چې که چېرته یو څوک داسې دی چې هغې ته هیډ ټراما شوې ده، نیک انجري ده، سر یې لګېدلی دی، غاړه یې لګېدلې ده، نو دې ناروغان کې موږ تاسو ناروغ باندې سر حرکات نه اجرا کوو، دا ټسټ بورډ باندې نه کوو. ولې؟ ځکه که چېرته موږ تاسو دا ټسټ په دې ناروغانو وکړو نو سپاینل کارډ انجري ته زمینه برابروي. سپاینل کارډ انجري ورکوي او یا سپاینل کارډ انجري ورکوي او یا هم دغه سپاینل کارډ انجري ورس کوي که موجوده وه د دې په واسطه څه کېږي؟ ورس کېږي. زما په خبره خو پوه شوئ که نه؟ که چېرته ناروغ هیډ ټراما او نیک ټراما او نو په دې وخت کې موږ تاسو دا مانوره نه اجرا کوو، ځکه که دې دا مانوره اجرا کړو نو سپاینل کارډ انجري یا رامنځته کېږي او یا دې په واسطه باندې نور هم که رامنځته شوي وه تشدیدېږي. بل ټسټ چې موږ تاسو کوو هغه thermal or caloric stimulation test है.
थर्मल और कैलोरिक स्टिमुलेशन टेस्ट है। دا د اکیولو ویسټیبیولر ریسپانس د معلومولو لپاره یا اکیولو ویسټیبیولر ریفلیکس چې ورته وایي، اکیولو ویسټیبیولر ریسپانس او ریفلیکس د معلومولو لپاره دا ټیسټ اجرا کیږي، دا نوم ورته اخلي. دې دپاره داسې کیږي چې یو اندازه اوبه خصوصا تقریبا 250 سی سی 250 سی کولډ اور وارم اوبه راخیستل کېږي، واټر کولډ یخې او یا وارم معتدلې چې ګرمې شانتې اوبه راخیستل کېږي او دا د افیکټډ سایډ غوږ کې څه کېږي، اریګیشن یې کېږي، دې ته پیچکاري کېږي، دا د غوږ ته څه کېږي، پیچکاري کېږي. داسې څه 15 سیکنډه یا څه 10 سیکنډه بعد دې ته ځنډ کېږي. دې ځنډ نه وروسته موږ تاسو ګورو چې د په سترګو کې حرکات راځي، یخ اوبو سره د سترګو کې نسټګمس شروع کېږي، ډیویشن آف آیز ټو د سایډ آف چې کوم طرف ته اریګیشن شوی دی اپوزټ سایډ ته دا سترګې دا ډیویشن کوي. ما ویلې داسې کېږي. اکیولو ویسټیبیولر ریفلیکس کې موږ تاسو 250 سی سی یخې اوبه راخلو یا کتاب کې وایي وارم واټر راخلو، دا یخې اوبه دا په دې غوږ کې پیچکاري کوو، کوم غوږ چې کوم طرف چې دغه شوی دی افیکټډ دی موږ دې طرف دې غوږ کې پیچکاري کوو. داسې لږ ځنډ وروسته چې تقریبا څه 10 سیکنډه یا 15 سیکنډه دې ته ځنډ کوو، دې نه وروسته موږ د دې ګورو چې د په سترګو کې حرکات راځي، نسټګمس شروع کېږي. دا سترګې چې ډیویشن منځته راځي، اصلا سترګې کږېږي، کوم طرف ته کږېږي، کوم طرف ته چې اریګیشن منځته راغلی دی، چې منځته راغلی اریګیشن دی غوږ کې اریګیشن کړی که نه، همدې طرف ته ځي ټو د واټ اف اریګیشن. نو دلته موږ تاسو اریګیشن کوو، غوږ مینځو په 250 سی اوبو باندې، یخ اوبو باندې یا په ګرمو اوبو باندې. دې سره سترګو کې دغه راځي ډیویشن راځي، کوم طرف ته چې اریګیشن کېږي. خو که چېرته ناروغ په کوما حالت کې دغه د سترګو نسټګمس صورت نه نیسي. که چېرته ناروغ کوماټوز وي، کوما کې وي، دا سترګې چې کږېږي دغه صورت نه نیسي. موږ تاسو خو د برین سټیم وظیفه معلوموو چې کله برین ناروغ ته د انکانشس سټیټ کې راغی بیا به دا ټسټ ورته کوي. بل ټسټ چې دی هغه کارنیل ریفلیکس به تاسو ته ویلی یاد تم راځي. د کارنیل ریفلیکس لپاره موږ تاسو یو اندازه مالوچ راخلو، یو پیس مالوچ راخلو، دا د سترګې ته څه کوو، وړاندې کوو کرنیا ته. دلته امیډیټلی سترګې بایلیټرل څه کېږي، کلوز کېږي، دواړه سترګې څه کېږي، بندېږي که نه بندېږي. تاسو سترګې ته یو شی چا مخامخ کوئ چې دا بندېږي که نه بندېږي. که چېرته داسې بندې شولې نو موږ څه وایو چې کرنل ریفلیکس څنګه دی، پازیټیو دی که نه. د کرنل ریفلیکس د شته دی، کرنل ریفلیکس څه کېږي، مثبت دی یعنې شته. ځینې دواګانې چې هغه سینس ډپریس کوي دغه ریفلیکس پکې معدومي، دا ریفلیکس کېدای شي کم شوی ورکړي، ځکه هغه کې چې سینس ډپریسانټ دواګانې استعمال کړي ټول ریفلیکسونه به کې کمېدلی شي. بل معاینه چې مونږ کوو هغه ریسپیریټري پیټرن مونږ تاسو ویلی وو. ریسپیریټري پیټرن ریسپیریټري پیټرن دپاره موږ تاسو د ناروغ تنفس ګورو. اگر که وي دا د برین سټیم
د کپریشن په لوکلایزیشن کې ډیر زیات مؤثر نه دی چې موږ ته وښه چې دا اوس برین سټیم کې کومه برخه چې د افت باندې اخته ده خو بیا هم یو تعداد حالتونه شته چې په ځینو آفاتو باندې دلالت کوي یا په ځینو ناروغۍ دلالت کوي لکه مثال یو ناروغ دی هغه یو شالو رپیډ ریسپیریشن لري یو سطحي تنفس دی او رپیډ ریسپیریشن دی سطحي بخنه غواړم سلو یو ناروغ دی هغه سطحي تنفس لري او سلو تنفس لري په قلار سطحي تنفس کوي خو ریګولر دی ریګولر تنفس کوي نو دا کیدای شي میټابولیک آفت وي ریګولر بریثینګ شالو سلو اینڈ ریګولر بریثینګ دا موږ لا کیدای شي میټابولیک آفت راوخی اور ड्रग इंटॉक्सिकेशन یو ناروغ دی هغه چاین سټاک ریسپیریشن لري چاین سټاک ریسپیریشن موږ تاسو ته پته چې دلته یو ډیپ عمیق او رپیډ ریسپیریشن وي او بیا فالوډ بای بریف پیریډ آف اپنیا یو اپنیا ورپسې راځي بیا دا تنفس شروع کېږي یو اپنیا په واسطه تعقیبېږي او بیا دا تنفس سری کېږي او عمیق کېږي دا موږ ته څه راښيي چاین سټاک ریسپیریشن دا موږ ته دا راښيي چې بای هیمسفیرل ډیمیج دی او یا میټابولیک آفت دی دوه حالته موږ ته راښيي یو کیدای شي بای هیمسفیر ډیمیج وي او کیدای شي کم میټابولیک آفت وي لکه انټاکسیکیشن وي میټابولیک لیژن یا ډسارډرز یو ناروغ دی هغه رپیډ ډیپ بریثینګ کوي مسلسل رپیډ ډیپ بریثینګ کوي یو خو دې کې یو وقفه راځي که نه رپیډ ډیپ بریثینګ کوي تیز سریع او عمیق تنفس کوي کاز مال ریسپیریشن چې موږ تاسو ورته وایو کاز مال ریسپیریشن دا موږ ته څه راښيي میټابولیک اسیډوسس لکه یو مثال ډایبیټک کیتو اسیډوسس دی ډایبیټک کیټو اسیډوسس او دا هم امکان لري و چې دلته فانټو میزنسیفالیک لیژن وي فانټو میزنسیفالیک لیژن موجود وي فانټو میزنسیفالیک لیژن شاید موجود وي او که چېرته یو ناروغ دی هغه اګونل ګسپنګ لري اګونل ګسپنګ ګسپنګ تنفس دی نو هغه فقط سلو خوله وازه کوي داسې غیر مؤثر ناروغ درته یوازې خوله وازه کوي ګسپنګ تنفس دی نو دا بیا د دې معنا ده چې سیویر برین ډیمیج دی سیویر برین ډیمیج دی او دا د ناروغ نو آخري حالات دی سیویر برین ډیمیج دی دلته نوره کیسه خلاصه ده د ناروغ که چېرته عاجل انټبیشن ونه شي ناروغ چې دی ژوند د لاسه ورکوي نو دا هغه ریفلیکسونه وو چې موږ تاسو په شش کې ویلې په کوما ناروغانو کې ګورو راځو لابراتواري معاینات ته دې ناروغانو ته موږ کوم لابراتواري معاینات کوو
لیب انویسټیګیشنز یا لابراتواري معاینات. لابراتواري معاینات چې ډېر زیات ضرور دي مونږه کیمیکل اینڈ ټاکسیکولوژیکل معاینات. ټاکسیکولوژیکل معاینات کوو ناروغ ته. د دې لپاره به بلډ او یورین. بل ناروغ ته سی بی سی کول دا ډېر ضرور دي. ناروغ ته کیفټیز، په کیفټیز کې تاسو ګورئ چې بیون کرټینین، الکترولایت، کلسیم او همدارنګه ناروغ ته LFTs لیور فنکشن ټیسټ او بیا په دې کې خصوصا SGPT او SGOT. الکترولایت کې موږ تاسو پوتاشیم، سوډیم، مګنیزیم، بایکاربونیټ دا شیان ټیسټ کوو. او ناروغ ته موږ تاسو ABGs کوو. ABGs ناروغ ته بلډ اینڈ CSF کلچر کوو. همدارنګه CSF انالایز. ناروغ ته برین سټي کوو، MRI ورته کوو، EEG ورته کوو. ناروغ ته بلډ ګلوکوز چیک کوو. اوس به په دې اړه لږ لږې خبرې وکړو. اول کیمیکل اینډ ټاکسیکولوژیکل ناروغه معاینات هغه ناروغانو ته کوو چې هغه ایمیډیټلی د فتن کوما ته تللی یو کازیان کلیري، سبب معلومه نه وي. تا تر هغې کوما حالت کې دی او سبب معلومه نه دی، تاسو ورته څه وکئ؟ کیمیکل اینډ ټاکسیکولوژیکل معاینات. د دې ادرار لګئ، بلډ لګئ کې د دواګانو درمل او یا همدارنګه چې کوم ټاکسیک مواد دي د هغې لیول تعینوئ. دلته اوس کېږي، پخوانه کېدل که اوس یې باربیټوریټ خوړلي درته وایي چې دا پکې مثبت دي، که چرس خوړلي درته وایي دا پکې مثبت دي، که درته نور ارګانوپاسپیټ یې خوړلي یا اوپیم یې خوړلي، تقریبا 15-20 شیان دي درته ټول لیکي چې دا پکې پازیټیو دي. کیمیکل اینڈ ټاکسیکولوژیکل ټیسټ. یورین لیږل کېږي، میټابولایټ یې پکې معلومیږي. بلډ کې هم کېږي، بلډ میټابولایټس. CBC دا ضرور ده. په CBC کې پلاټلیټس کاونټ، پلاټلیټ کې د شي ناروغ چې د ترومبوسایټوپینیا ولري، د هغې له کبله بلیډینګ ولري برین کې. همدارنګه ټوټل لیکوسایټ کاونټ په ځینې انفیکشنز ناروغیو کې لوړېږي. KFTs، بین کرټینین، یوریمیک انسیفالوپیتي موږ ویلې وه په دې کې کېدای شي یوریمیک انسیفالوپیتي وي. الکترولایت کېدای شي هایپوکلیمیا، هایپرکلیمیا، هایپرنټریمیا، هایپونټریمیا، هایپرکلسیمیا. دا موږ په اسبابو کې د کوما ویلې وي. سیرم کلسیم لیول تعینول، هایپرکلسیمیا. LFTs، SGPT، SGOT او PT، ترومبوپروترومبینټایم. په هیپاټیک انسیفالوپیتي ناروغانو کې دا ضرور دی چې هیپاټیک انسیفالوپیتي بیلوروبین لیول تعینول. ABGs ارټیریل بلډ ګیس انالایزس دا د دې لپاره چې اوس ناروغ پارسیډوسس کې دی، الکولوسس کې دی، اسید بیس ډسارډر لپاره منګه ABGs کوو. همدارنګه د لنګ ډیزیز لپاره، لنګ ډسارډر لپاره منګه چې د ABGs نه استفاده کوو. بلډ او CSF کلچر د میننجایټس ته موږ تاسو مشکوک شو، کمنتان ته شکمن شو، نو کولی شو د ټیسټ وکړو. CSF انالایز په دې کې پروټین، ګلوکوز، سیلز، لیمفوسایټ، نیوټروفیلز دا شیان باید موږ وګورو. برین CT او MRI که موږ تاسو برین کې پاتالوجي ته مشکوک شو نو برین CT او MRI ورته کوو. خو یو خبر یاد وساتئ چې برین CT په ډېرو حالاتو کې موږ تاسو ته کوم خاص نتیجه نه راکوي، یا اس کېدای شي موږ ته یو څه دغه ونه کړي. یا که نارمل CT راغی نو وی نارمل CT بایلیټرل هیمسفیرل لیژن خصوصا انفارکشن دا ردولی نشي. همدارنګه کېدای شي چې ناروغ برین سټیم کې انفارکشن ولري، یا انسیفالایټس ولري، یا میننجایټس ولري،
او یا نور کوم افت هیپاټوکسیک انجریګانې ولري سبډورل هیماټوم ولري کېدای سي ټي سکین موږ له هغې باره کې پوره معلومات رانه کړي ډېر وخت موږ له ناروغ راځي کتابي خبر دا ده چې پخوا به ویل چې اولو څلېرو ساعتو کې کېدای شي چې په سی ټي برین کې انفارکشن ونه لیدل شي د انفارکشن خیال اوس بیا چې اته څلوېښت ساعت یو کتاب کې و چې حتی کېدای شي 2 ساعتو پورې تاسو په سی ټي برین کې کوم افت ونه ګورئ خو سی ټي برین ورته کوئ که چېرته اسکیمیک چینجز موجود تاسو ونه لیدل خو هیموریج پکې نه و نو دومره به تاسو ته معلومات وشي چې اوس ناروغ خو هیموریج نه لري بلیډنګ نشته خو څه دی اسکیمیا خو وایي د هغې خیال خو وروسته راځي نو په دې خاطر چې تاسو یو ناروغ انکانشیس سټیټ کې راغی یا هیمیپلیجیا لري یا د سټروک ته مشکوک دی برین سټي ورته وکړئ برین سټي کې به دومره وشي چې ته به هیموریج برد شي او انفارکشن لپاره به ته درملنه شروع کړي اگر که خیال وروسته پیدا کېږي تا ته به انفارکشن ونه ښي په برین سټي کې خو زمونږ هدف به چې هدف دا چې هیموریج ردیږي انفارکشن ته تداوي شروع کړي او ښه ټسټ دې لپاره چې بیا که ډېر واړه چینجز زمونږ معلومه و ایم آر آی کولی شي چې ډېر واړه تغیرات لیژن هم څه کوي موږ تاسو ته دا ډیاګنوز کړي ښه بل ای جي ده ای جي الکترو انسیفالوګرام دا د څه ډېر زیات ډیاګنوسټیک نه دی دا ریرلی ډیاګنوسټیک ټسټ دی میټابالیک او ډرګ پویزنینګ کې او همدارنګه په نن کنوالسیو سیزر کې موږ تاسو ته د افات ښودلی شي همدارنګه په هرپس وایرس په واسطه چې کوم انسیفلایټس رامنځته شوی وي په دې کې موږ تاسو ته یو څه تغیرات دا ښودلی شي نو دغه هغه معایناتو چې موږ یې د کوما ناروغ ته کوو دا ضروري شیان دي لکه مثلا یورین مطلب خو ډېر موږ یورین کوو یورین میټابولایټس یو خبر هلته ما نه یاده ووته چې ما درته به یې کړی وی هغه دا چې الکول د الکول استعمال الکول پکې معلوموئ که نه تقریبا یو څوک دی هغه مخکې نه الکولیست نه دی لکه موږ له ډېر ناروغان کسان راوړي الکولیست نه وي خو مثلا ملګرو پیسکلی وي یا د پیپسي په نوم یا یې مثلا همداسې اول ځلي وایي راشه ته وګوره چې خوند یې وګورو پرک کې راغلی که نه داسې کسان هم راوړي ځینې وخت د ځینو داسې ایلیګل کارونو دپاره هم چې دی په ځینو خلکو الکول څکل کېږي دا کیسونه موږ له ډېر کله کله به رات هغې وختونو کې خو ډېر راتلل اوس خو ډېر وخت کېږي نه دی راغلی کیس خو یو 2-3 کیس هم موږ ته رالل پای کې داسې ډېر کیسونه داخلي ته راځي زمونږ آی سی یو ته اوس ډېر نه راځي خو داخلي آی سی یو ته خو ډېر راځي نو الکول انټاکسیکیشن کې یو خبره ډېره عجیبه ده کوي چې وایي که چېرته یو ناروغ دی په هغه کې الکول هغه مخکې نه دغه نه دی او 3 ملي مول پر لیتر باندې د کې ایتانول موجود و نو کېدای شي دا ناروغ څه کړي د ده منټل سټیټ خراب کړي د دې دماغي حالت څه کړي ګډوډ کړي او که چېرته 15 ملي مول پر لیتر ته ورسېږي نو د سټوپور حالت ته وړي سټوپور ته خو که یو څوک کرانیک الکولیسټ وي د معتاد وي په الکول باندې اډکټ وي نو کېدای شي چې حتی 8 ملي مول پر لیتر باندې هم د ده په دغه کې الکول موجود وي خو کېدای شي دی پکې کانشیس وي خو هغه پخوا نه کرانیک الکالیک ناروغانو کې وایي که 8 ملي مول پر لیتر څخه دی زیات هم شي نو کېدای شي دا چې دی اویک وي بیدار وي او هېڅ خبر هم نه وي خو دا په هغه خلکو کې چې هغه کرانیک الکولیک وي او که نن هیبیټډ معتاد نه وي عادتي نه وي نو په 3 ملي مول پر لیتر کې هغه دماغي حالت خرابېږي ورسره او 15 ملي مول کې د ناروغ څه دی سټوپور حالت ته ځي او داسې امکان لري چې یو ناروغ دی الکول څکلي او بل شی بل دوا هم خوړلي ورسره داسې کمباین انټاکسیکیشن هم راتلی شي